آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. صدق الله مولانا العظيم. ډیرو محترم او عزتمند علماء کرام او طلباء کرام، الحمدلله رب کریم موږ تاسو ته داسې موقع راکړې چې د کلونو ارمانونو نه وروسته په خپل وطن کې د عزت په لباس کې د دین په خدمت باندې لګیایو. دا د الله تعالی یو عظیم انعام او احسان د په موږ باندې، او په هغه څه لګیایو چې د کوم څه دپاره الله تعالی پیدا یو. په دې باید پوه شو چې موږ تاسو د قرآن عظیم شان فضایل چې کله اورو د استادانو نه، نو دا راته وایي د ټولو کتابو خلاص په قرآن عظیم شان کې ده. د ټول قرآن عظیم شان خلاصه په سورت فاتحه کې ده. د ټول سورت فاتحه خلاصه په بسم الله کې ده، او د ټول بسم الله خلاصه په با کې ده، بسم الله الرحمن الرحیم کې. به د الصاق د پاره ده، د اتصال د پاره ده. د ټولو آسماني کتابو هدف دا ده چې مخلوق د خپل خالق سره وصل شي. دا ټول انبیاء علیهم السلام د دې راهنمایي لپاره راغلي چې خپل امتانو ته هغه لار بیان کی چې په کوم لار باندې الله ته وصل کیږي. خو دغه وصال خند دغه وصال د لپاره مانع لوی شي چې دا هغه ګناهونه دي چې د شیطان ټول کوشش په دې کې ده چې انسانان د الله نه لري کی، او لري کېدن هغه د ګناو په واسطه باندې راځي. بیا ګناه د صغیرې نه نیولې تر کفر پورې ټول ګناهونه دي. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام یو وخت وی چې تاسو ته غټي ګناوې دروخم، په هغه غټو ګناو کې اول شرک هي، نو د ګناه اطلاق په شرک باندې هم کیږي. دا صغیرې نه نیولې تر شرک پورې چې څومره ګناهونه دي، د شیطان کوشش په دې کې ده چې انسان د الله د وصال نه منی کی، الله ته وصل نشي. خو ګناهونه دوه قسم دي. یو قسم حیواني ګناهونه ورته ویل کیږي، او یو قسم شیطانی ګناهونه ورته ویل کیږي. حیواني ګناهونه لکه شهوات چې په انسان غالب شي، زنا، اغلا، لواطات او داسې شیان، دغه حیواني ګناهونه ویل کیږي. او دوم قسم شیطانی ګناهونه دي چې هغه د عقیده او د اخلاق په بنیاد باندې دي. شیطانی ګناهونه تر حیواني ګناهونو نه ډیر بد دي. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای: الغیبة اشد من الزنا. دا غیبت دا د شیطانی ګناهو دی وجنه یو ګناه ده. ورته لکه تشریح کوو ان شاء الله. او زنا حیواني ګناه ده، خو نبی علیہ السلام چې غیبت اشد تر زنا. اوس موږ عام انسانان اکثره نیک خلق، علما، حاجیان، مجاهدین، صوفیان، هغه خدای پاک اکثره د حیواني ګناو نه ساتلی. د مدرسې په چاپیریال کې اوسېږو، دا د خدای د رحمت ځای ده.
چې د ډیرو ګناهونو حیوانیونه الله موږ ساتلی یو لیکن شیطان په د عین مدرسه کې عین د جهاد په سنگر کې عین د تصوف په خانقاه کې په نیکو نیکو ځایو کې عین د حج په مراسمو کې انسان په داسې ګناهو لګیا کوي چې انسان ته د ګناه خیال هم نه ورځي شیطانی ګناهونه ځکه ډیر بد دي چې حیواني ګناهونه هر څوک ګناه بولي او ګناه چې څوک ګناه بولي طبعا مسلمان ته کم از کم یو وخت نه یو وخت ندامت او پښیمانتیا پیدا کیږي او چې ندامت پیدا شو د خپل ګناهونو تائب کیږي الله ته توبه باسي چې توبه یې وایسته د ګناه نه صفا کیږي التائب من الذنب کمن لا ذنب له اما شیطانی داسې ګناهونه دي چې هغه شیطان موږ ته د نیکۍ په لباس کې پټ کړي دي هیڅ مو خیال تم نه راځي چې زه په ګناه لګیا یم چې چاته دا په خیال کې نه ورځي چې زه په ګناه لګیا یم بیا به د ګناه نه توبه څنګه وباسي ځکه شیطانی ګناهونه تر حیواني ګناهونو نه ډیر بد دي لکه اوس دغه په مثال کې تکبر دا یو شیطانی ګناه ده خو دغه شیطانی ګناه د نیکۍ په لباسو کې شیطان پټه کړې ده یو عالم په علم کې ترقی کوي شاګردان یې ورځ په ورځ زیاتیږي مراجعین زیاتیږي تقریرو سلسله مخ په وړاندې ځي شهرت راځي دته په خیال کې خپل ځان ښه سړی ورشي چې خو ټول خلک هغه د اتباع کوي او زه ټول عمر د دین په خدمت لګیایم اول په عجب لګیا کې ځان ورته ښه سړی ولدی شي او بیا تر دغه نن را ترقی وکي بل ته نسبت واخلي تر پلان کې نه زخیم پلان کای ملا دومره خدمت نه کوي زه د خدمت کوم پلان کای مجاهد د خدمت نه کوي زه د خدمت کوم پلان کای صوفي د خدمت نه کوي زه د خدمت کوم عجبم ګناه کبیره او په دنیا کې موږ تاسو قران مختصر خبر بکو ځکه تاسو مستړی د سبقونو زم ستړی د حنین په واقعه کې خیر د امت صحابه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې روان دي خو بعض صحابه او ته عجب پیدا شو چې دیرواله ته فکر وکړو 2000 مجاهدین چیرې هم د دغه مخ کې چیرې نه وتلی نو خیال کې دا ورغله نن به د قلت وجه نه موږ نشو مغلوب موږ ډیر یو موږ به غالب کیږو دغه عجب نتیجه په دنیا کې داسې ولده چې رب کریم یې ضاقت بهم الارض بما رحبت دا آزادم ځکه په دې تنګ شو د داسې ورختای د حال سره مخامخ شو چې حتی هغه تر ټولو نه زیات محبوب دی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه ته هم شاکره په منډي بنا وکړه چې په 2000 کسانو کې یو څو کسان پاتې شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دا دغه عجب وجوه چې لږ عجب پیدا شو په دنیا کې داسې نتیجه شو نو د آخرت په څه حال او تکبر چې راشي حضرت پیغمبر علیه السلام د دنیا نه لاړ بعض خلکو د نبوت دعوی وکړي دیغه په سلسله کې طلحه په نامه باندې هم دعوت د نبوت و مرګریم درلود حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دیغه په جهاد باندې مامور شو په کم وخت کې هغه کفار زنديقین او مرتدین ختم کړه چې کله بیا دعوت ورکړی شو د مسیلمه الکذاب جنگ ته خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې الته په جنگ لګیا شو د سهار نه تر مازدیګره پورې جنگ وو او ډیر تکلیف مسلمانانو ته ورسېده بیا چا پښتنه تر وکړه چې طلحه جنگ د ډیر زر وګټو او د مسلمه الکذاب په جنگ کې د سهار نه تر مازدیګره ډیر سخت تکلیفونه تیر شو ته څه وجوه دوله دا یو وجوه چې د مانه لوی وشو چې ما هغه خلک مقابل لره سواخ چې کله ما ته دعوت راکو
صدیق اکبر حال راولېږو چې راشه اوس د مسیلمة الکذاب مقابلې ته وایي ما دا بیا څوک ده چې طلیحه مې ختم کو دا بیا څوک ده دغه لویي د معنی وشوه د غیوې لویي په نتیجه کې دومره لوی تکلیف چې په ډېر ملګري شهیدان شو او ټوله ورځ تکلیفونه تیر شو نو دغه نتیجه په دنیا کې د عجب او د تکبر موږ ته الله راوښوه چې څوک عجب کوي ځان ښه سړی ورته لیدی کېږي څوک تکبر کوي تر بل نه غټه ویایي په دنیا کې بم ذلیله کېږي دغه تکبر چې په چا کې پیدا شي الامراض ده ډېر مرضونه تر پیدا کېږي په تکبر چې په چا کې پیدا شو چې ځان ښه سړی ورته لیدی کېږي نو که په جامعه کې بل ښه سړی پیدا شو چې دغه د ده په مسلک کې ښه خدمت کوه ملا په مدرسه کې مشهور ده ډېر طالبان سبق تر تر خوشحاله دي بل ښه عالم راغی په دې کې چې تکبر ده هغه د هغه ښه توب نشي برداشت کولی حسد پیدا شي دومره کبیره ګناه لګیا شو دا چې په حسد لګیا شو د هغه سره طبعا بیا د هغه خوبایي چې په خلکو کې ښکاره کېږي خو ترقي راځي دی کوشش کوي چې د هغه عیبونه ښکاره کړي غیبت باندې لګیا شي په بله ګناه یې لګیا کړو د غیبتونه ولې کوي د هغه خوبایي نه لورېږي ده ورسره حسد پیدا ده د تکبر د وجې نه نو د هغه په زم لګیا شي په غیبت په بله ګناه کبیره چې الغیبة اشد من الزنا تر زنا نه په غټه ګناه بیا لګیا کړي دا چې چا کې تکبر پیدا شو د دغه انسان سره د کرسۍ او د چوکۍ شوق پیدا شي چې دا بیا کبیره ګناه ده او ځکه پیدا شي چې نفس تقاضا د لویي کوي دا د لویي اسباب دي و چې تر بل نه غټه ویایې خو هلته چې ته عزت تر نورو زیات قدرت ته کوشش شروع کړي چې قدرت ته ځان ورسول خلک واسطه کوه روپۍ مصرف کوه قسمه قسم تکلیفونه په ځان تېروه خو ځان ورسوه یو منصب ته چې د نفس تقاضا پوره شي ځکه په دې کې تکبر ده دا د تکبر اسباب دي په قدرت سره تکبر زیاتیږي دا چې په چا کې تکبر پیدا شو په دغه انسان کې محبت دنیا پیدا شي ځکه دنیا هم د اسبابو د لویي نه ده چې چا دنیا ډېرې تر نورو خلکو یې غټه ویایي د نفس تقاضا د لویي کوي نو دلته دا د ډیروالی د دنیا په حب گرفتاره کې چې حب دنیا رأس کل خطیئه بیا په دغه مرض گرفتاره کې دا چې په چا کې تکبر وي نو دا چې خلک د ماسفت وکي په ریای گرفتاره کې یو نیک لږ عمل وکي خلکو ته ځان ښکاره کوي چې خلک می صفت وکي ځکه د نفس تقاضا پوره کیږي په ریای گرفتاره کې دا چې په نفس کې لوی پیدا شو نو بیا د حق د منلو نه انکار کوي بیا حق خبره بده په لګیږي چې ته یو چاته لږ مشر وي سپین ویلو کې دې ته غوسه ورځي چې ته بیا څوک چې ماته نصیحت کوي د خیر خواهی لیارم په بند شي الله تعالی مو دی وساتي سأصرف عن آیاتی الذين يتکبرون خدای دې دین توفیق تر خلق کی آیات حکم الهی ته ذاتی بیا غاړه نه گدي لوی شروع شي په دین باندې عمل لاړ شي ختم شي او دغه لوی په نتیجه کې چې په حسد لګیا شو په ریاکاری لګیا شو د دنیا په محبت لګیا شو د کرسۍ په محبت باندې لګیا شو د حق نسترګې پټې شوې نو د خدای د دوستی د مقام نه لرې شي والله لا يحب المتکبرین خدای پاک د متکبر سړي سره محبت نه کوي د الله محبت هم خدای مدي وساتي لاړه تر ختم شو دا چې د الله د محبوبیت نه لار ختم شو خدای په دنیا کې مذلیل کی ټولو نیک خلقو په زړه کې محبوبیت ختم شي ځکه حدیث مبارک ده کوم انسان چې الله ته محبوب شي الله جبرائیل علی السلام راو غواړي او ورته حکم وکي چې اما د پلانکی بنده سره محبت ته محبت ور سره کوه جبرائیل علیه السلام په اسمانو کې ملائکه ته اعلان وکي
چې د الله د پلان کې بنده سره محبت ته د ما ور سره محبت ته تاسو محبت کوئ د ټولو ملائکو په زړه کې دا انسان محبوب وګرځي د دغه وجه نه نیکو خلکو ته د عرش ملائکه هم دعاوي کوي سپارښت کوي د اسمانو ملائکه د مځکه ټول په دعا بیا ورته لګي او دغه اوازه د محبت راوشي مځکه ته په مځکه کې چې څومره نیک خلګي دیغه په زړه کې هم د انسان خدای پاک محبوب وګرځي نه قومیت وي نه قدرت وي نه مال وي خو د هر څړي زړه دا غواړي چې 15 منټه ورسره ناست وي او کوم انسان چې متکبر شو د الله د محبوبیت نه لاړ نو خدای مده وساتي الله تعالی جبرائیل علیه السلام ته وی چې اما د پلان کې بندانه ډیر بد راځي ته هم بد یې شوا جبرائیل علیه السلام په اسمانو کې ملائکو کې اعلان وکي چې الله تعالی د پلان کې بندانه بد راځي د ما بد راځي تاسو هم بد یې شوي د ټولو ملائکو په زړه کې دا انسان منفور شي دغه منفوریت مځکه تراشي په مځکه کې چې څومره نیک خلک وي د نیکو خلکو په زړه کې هم دا انسان منفور شي فاسقان خو به خود مینه وسره کی دا دغه یو مرض چې شیطان په گرفتار کړي او دته ځان خملا ورکولای علم سبب د تکبر ده ځان خو مجاهد ورکولای امارت سبب د تکبر ده ځان خو سخی ورکولای دنیا دار ده روپې ډیری دي سخاوت کوي ځان ورته سخی ورکولای تکبر تر پټ کړي ځان ورته خو صوفي کولای چې نفلونه ډیر کوي عبادت سبب د تکبر ده دنیا سبب د تکبر ده علم سبب د تکبر ده چاغه خشایت دي مال سبب د تکبر ده خایس سبب د تکبر ده اوس یو ګناه انسان باندې شیطان وکي خو پټي کې په نیکه کې د ته په ټول عمر باندې دا خیالم نه ورځي چې ما کې تکبر موجود ده او د سلف صالحینو د مخکینی علماو چې ټول اولیاء او مخکینی علما دیغه حال چې سړی وګوري یو د نفلی اعمالو د ذکرونو تلاوتونو المنزونو روزو عمرو حجو تر دغه ډیرو نه ډیره توجه خپل اخلاق اصلاح ته د نفلی اعمالو ته دومره توجه نکړه لکه خپل اصلاح د باطن او د اخلاق ته توجه کړه ولکه عقیده خراب او اعمال برباد دي خو که اخلاق خراب شو حسد وکړي یو چا سره نبی علیہ السلام یې حسد انسان نیکی د څه خوري لکه اور چې لرګي سوځي په حسد هم ټول عبادت لاړه شیطان در خراب کړ که غیبت وکړي یو چا دیغه مسلمان چې تا غیبت وکړي دیغه ګناوي د تا عمل نامې تر نقل کیږي د تا نیکی ټول دیغه عمل نامې تر نقل کیږي ام لاړ عمل درنه ختم کو که معاملات خراب وو احتیاط په غذا کې ونه شو چې د دنیا په محبت لګیا کو حرام او حلال فرق بیان کوي پردي حقونه خوري او درې پیسې چې د چا وخوري درې پیسې په ورځ د قیامت به 1500 المنزونه قبول شوی المنزونه په درې پیسو کې ورکول کیږي دا شیطان په کنکې ګناو اکتفا نه کوي په شهواني ګناو اکتفا نه کوي خاص کر په نیک طبقات کې چې په دې ګناو کې گرفتار کی چې نیکي ټوله ور ختم کی خصوفي د خل منزونه کوي خو الته د دنیا په محبت لګیا کړي پر دې حق وخور د 1500 المنزونه څومره عمر المنزونه دي په درې پیسو باندې ټول 1500 المنزونه ورکول کیږي غیبت چې وکړو د موږ د طالب مجلس غیبت ته د مجاهد غیبت مجلس غیبت ته د امیر صاحب مجلس غیبت ته چې چیرې موږ ځو چې طالبان سره کینی اول خو غیبت دی استاد نه شروع کوي بیا نو د کمرې مرګري او د بل مرګري دغه نه په غیبتو غیبت هم د نیکو خلکو لګیایي چې مجاهدینو تو ورشي د مجاهدینو غیبت پکې چې امیرانو تو ورشي د امیرانو غیبت پکې دغه ظاهره خایسته ما ګوري چې 15 وزیران سره کینی یو ځای خو یو خلی خبري خو چې پس شا ګوره دا به دی غیبت کوي یا به دی غیبت کوي
چې 5 علما سره کینی ظاهره په مړی خو به خوشحال مجلس کوي خو چې څنګه سره وته دا به دیغ په غیبت لګیای به دیغ په غیبت لګیای ځکه شیطان دته ځان خو ورلیدلې ابل کمزورې ورلیدلې اوس مطلب دا چې شیطان دې موږ دښمن شو او دغه شیطان ډیر کوشش کوي په موږ روحاني ګناهونه کوي په موږ باطني ګناهونه کوي د ظاهره مرزو په لحاظ ډاکټران دي د سترګو ډاکټر ده د څرمنې ډاکټر ده د ویښتانو ډاکټر ده د پزې د غوږو د ستوني ډاکټر ده د لنې بیاجي د معدې ډاکټر ده د زړه ډاکټر ده د ګردو ډاکټر ده د اډوکي او د رګو ډاکټر ده خو دغه جسمانی مرزونه چې په چا کې موجود وي ورسره په دنیا کې الته دی باندې ډاکټرانو کې دوکې ویني دسه ډاکټران شته چې قابلیت نشته پکې دسه ډاکټران شته چې د دواخانو سره تعلق غلطي دوايي سړی تلی کی د ډیرو دوايانو دی وجنه یا د ناپوهي دی وجنه خلک مري لکه موږ تاسو چې تجربه ته وګورو د عام خلک که مریض شي او د مرض په وخت کې د ډاکټر معالجه پریږدي چې ډاکټرانو کې نن سبا دوکې شروع دي خلک ملامتي کنه د سیم څوک شته چې مرض دی برداشت کی چې اوس ډاکټرانو کې ګډوډي د نظم علاج ته بیا په دوم طرف که یو ډاکټر دوکه ورته معلومه وي خو بیا مې ورځي چې دا خو نږدې ډاکټر دا یو ډاکټر خدای یو دوايي به درته ولیکي بیا هم خلک ملامتي کنه چې خو ته خو معلوم ده چې دا دوکباز ده دوم نمبر دوايي لیکي که بالکل معالجه پرېږدي خلک ملامتي او که د کمزوري ډاکټر نه علاج کوي خلک ملامتي که په ناپوهي علاج کړی وي بل واري بیا مشوره کوي پوه شي چې دغه دوايي خطرناکه ده بیا د ښه ډاکټر پوښتنه کوي او ځان رسوي هغه ته دغه روحاني مرزونه چې تکبر ده حسد ده ریا ده عجب ده د دنیا محبت ده د قدرت محبت ده د ګناه محبت ده د اوږدوالي د عمرو حرص ده دا چې څومره باطني ګناهونه دي چې تقریبا اویا ګناهونه دي د دغه د معالجې لپاره نن سبا خلک بعضې داسې دي چې دغه پروان بیخي نه لري سوچ هم نه کوي مریض ده خو دا وایي چې په پیرانو کې هم ګډوډ خلک دي هغه پیران نشته چې هغه کوم پخوا کتابو لیکلي دي په نورو ټولو شیانو کې تنزل مني خو په علم کې په ولایت کې تنزل نه مني چې د مخکنی بدن د مخکنی خلکو قصې ورته وکي وای هغه طاقت اوس نشته په جسم کې کمزوري مني هغه طاقت اوس په خلکو کې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي د راتلونکي کال تر مخکنی کال نه بتر ده کنه ده دا بتری په علم کې بیا ولې نه مني په تقوا کې بیا ولې نه مني اوس امام صاحب شته امام یوسف صاحب شته دغه شاګردان چې موږ ته روزو دغه استادان یوم په ځان کې خپل او شاګرد په د استاد کې د امام صاحب صفات ویني خو پرېږدو په علم خو په دغه ملامت یو چې علم پرېږدو او په دغه ملامت یو چې د یو ملا کمزوري راته معلومم شي بیا لاس کاله ورسره تیرو خپلم ځان سره ته ملامت دي کیږي خلک ملامتي خو علم خو به نه پرېږدو دا چې د خدای دوستان شته په یو کې هم د مخکې په نسبت شیخ عبدالقادر جیلانی اوس نه پیدا کیږي شیخ جنید بغدادي نه پیدا کیږي حضرت مجدد الفسانی نه پیدا کیږي خو دیغه مرید هم نه پیدا کیږي ا دیغه دی وخت مریدان هم نه پیدا کیږي خو دیغه په سلسله کې د خلک خوبم خود وی چې تر ما بهتر وي د ما اصلاح کړی شي چې دغه استاد ته ځکینم چې علم ز تر حاصلوم تر ما بهتر د په علم کې خو په تقوا کې هم تر ځان یو بهتر وینم کني وینم خو د قران ته تکذیب راځي رب کریم یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين دا صادقین به تر قیامت وی کبه نه وی ولی الله تعالی حکم چې دا کړی د صحابه ته کړی که تر قیامت ټول مسلمانانو ته کړی او رئیس صدیقین صدیق اکبر نه پیدا کیږي رئیس صدیقین صدیق اکبر نه پیدا کیږي خو صادقین خو نه دی ورک هغه به موجود وي
خو دغه معالجات چې کیږي ظاهري ډاکټرانو چې د کشرانو سرخلاص شي بعضې داسې مرض وي ډاکټر ته ورشه دستي په هغه ځای دوايي درته ولیکي د یو 15 منټو ملاقات ته تا ته نسخه ولیکله تشخیص د مرض وکړو خدای پاک دې ورسره جوړ کړي خو بعضې داسې مرضونه وي چې ډاکټر ورته چې دا به یوه شپه داخله یې بعضې داسې مرضونه وي چې لس شپې داخله یي خو بعضې اډوکې مات دي موږ مجاهدین ملګري وینو سیخوان یې پکې ورکړي په پښو پورې لنګر اچولی په کټ 4 میاشتې پروت دي د هر مرض خپل خپل انداز تقریبا هغه وي دا چې دا باطني مرضونه دي د دغه علاج چې کېږي دا کله خو خدای پاک په تش په یو نظر باندې وکړي ځکه هغه مرید کې کم وي خلل کم وي الله تعالی د یو نظر د نیک سړي په برکت باندې هغه شی ختم کړي کله یې لږ په تلقین د ذکر سره چې ذکر وروښیي د هغه ذکر په کړن سره خدای پاک هغه لږ لږ مرضونه هغه لرې کړي خو بعضې داسې کلک مرضونه دي چې هغه بیا داخلي غواړي صحبت غواړي او اوږد صحبت غواړي لکه دغه تکبر چې دا ورکوي علاج کې به تواضع پیدا کوي موږ تاسې بخاري شریف حدیث ته د مسلم شریف حدیث ته کوم انسان چې ډیر صحبت د اوښانو سره وکړي د غویانو سره وکړي د اسانو سره وکړي په هغه انسان کې تکبر پیدا کیږي د یوې ورځې د اوښ په بارولو نه چې اوښ پی اوښان پیایي یا په غویانو پسې یوې کوي دهقان وي د غویانو سره تعلق وي د اسانو سره چې اوږد تعلق راشي د هغه اوښ صفت دته راځي هغه کې تکبر د په ده کې تکبر پیدا کیږي خو میږو په صفت کې تواضع ده کوم شپون چې د میږو اوږده شپنې وکړي د یوې ورځې په شپنې تواضع نه پیدا کیږي هغه د میږو صفت په اوږده صحبت چې د میږو سره ډیر وخت تیر کی بیا په دغه انسان کې هم تواضع پیدا کیږي فیصله د چا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې د اوښانو ډیره مرګرتیا چې په حیوانیت کې شریک د جنس اما په نوع کې بدل ده د بل نوع اخلاق تا ته را نقل کیږي په طویل صحبت باندې میږي بل نوع ده په جنس حیوانیت کې شریک ده د بل نوع صفت نیک تواضع تا ته را نقل کیږي نو د خپل نوع چې انسانان دي د دغه اخلاق به بیا تا ته څنګه نه نقل کیږي خو دا اخلاق چې نقل کیږي صحبت غواړي طویل صحبت غواړي په یوه ورځ باندې نه نن د تصوف په دغه مقصد باندې نه یو پوي تصوف صرف عبارت تلقین او د ذکر نه بولو بس هغه د ځان لپاره د معالجې ذریعه بولو خو ګورئ د عالم امر چې قلب و روح سیر و خفي و اخفا دي د یغو اصلاح په ذکرو کیږي هغه کم دي ځکه په اصل ذات کې دی نورانی دي قدرت دغه نفس په غالب شوی ده خو چې بیرته کار شروع شي ذکر نور لري نورانیت غالبه کیږي اصلاح راځي اما د نفس اصلاح ان النفس لاماره بالسوء دا په ذکرونه راځي ولی مخکې موږ ویلې دا تکبر د نفس تقاضا ده دا په علم زیاتیږي که ورکیږي دا په عبادت زیاتیږي که ورکیږي هغه د منشد تکبر ده علم ورځ پر ورځ چې زیاتیږي تکبر در کې زیاتیږي چې عبادت زیاتیږي تکبر زیاتیږي دا په کوم په دغه شیانو په ظاهري علم په ظاهري ذکرو تلاوتو نبی علیہ السلام نوی ډیر ریاکار په دغه امت کې څوک دي قاریان دي شته کنه حدیث مبارک ده قرآن هغه د جهنم هغه لوی کنده چې پناه غواړي د قاریانو ریاکارو نه غواړي قرآن دغه تلاوت او قرآن ذکر بهتر ذکر ده بهتر ذکر ده انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون خو سبب د ریا شو سبب د تکبر او د لوی شو دا به دیغه چا سره ته صحبت کوي چې دیغه په صفاتو کې تواضع وي نو ایتا تکبر به په غنقه باندې بدلیږي په تواضع ځکه د انسان طبیعت د انسان د طبیعت نه غلا کوي
چې پیغه کې کوم خوې واغ پتا کې راځي ځکه نبی علیہ السلام المرء علی دین خلیله سړی د مرګري په دین ده چې د دنیادار سره څو ورځې مرګرتیا شو د دنیا محبت پیدا کیږي چې د پوډریانو سره چې ډیر نجس شي ده د خلک موږ وینو په د بازار کې چې د دیونو په بیخ کې سره پراتی خو چهره خو وجودونه لري خو دغه پوډریانو په مرګرتیا کې هغه خپل عقل فکر هغه یو ورځې په رادیو کې وای بیان کوو د څو ژبه پروفیسور و چې پر پوډر لګیاو و ژبه زده دومره د کمالاتو چختان وو خو د چانه متاثر شو د صحبت دغه خلکو نه متاثر شو د وژه په پروفیسوري لاړه ختم شو هغه په غالب شو دا صحبت واړي طویل او ازر نه کیږي حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته چې څه منازع راغله پیغور ورکو د تور حبش زویا هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عریضه وکړه پیغمبر علیه السلام حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه راوغوښت چې تا رښتیا ته په مور پیغور ورکړی دا اعیرته به امه ته پرنګ سپین یا غتور دغه پیغور ده ځکه سپینواله د رنگم سبب د تکبر د شپږ منشي لري یغه ویل چې او ما خدا ورته ویل دي د بخاری شریف باب د په دغه باندې انک امرؤ فیک جاهلیه دا ګونیاوی د جاهلیت اثر دی هغه په دغه عمر سره لدین ابو ذر غفاری د متقدمینو په اسلام د جملې نه ده او په دغه وخت کې سپینګری شوی ده خو دیغه باوجود په دغه سپینګری په دغه عمرم په ما کې لا تکبر پاتې ده د صحبت اثر و دستی چې تنبیه ورکړې شو مخ یې کېږي په خاورو په دایو طرف قسم د کزه مخ پورته کوم چې حضرت بلال مې په دابل طرف مخ پخانه راي کې دا مخ مې په خاورو نه سپیره شوی ذلیل شوی نه طریقه ته قسم د مخ پورته کوم دا تصوف دغه چې دی دا د باطن د مرض علاج کوي خو ما درته ویلې معالجه الته کېږي چې طریقه د معالجه غوره کې بعضی علاجونه په ذکر کېږي په صحبت ځان ته په ذکر ځان ته دا صحبت کمزورې ده مرید شي لاس کاله په مریدي کې تیر شي خو تکبر نه ورکیږي ریا نه ورکیږي عجب نه ورکیږي د دنیا محبت نه ورکیږي ځکه په هغه مجلسو کې وخت نه تیری صحبتو کې وخت نه تیری الته خو مخته اساس ته حدیث ته چې طبيعت چې بدليږي په صحبت بدليږي متکبر په صحبت عاجز کیږي د میګو سره عاجز په صحبت متکبر کیږي چې د اوخ سره ده هغه په حیوان کې موږ تاسو حدیث کې قانون ویل شوی ده دا بنیاد ده او دغه تصوف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وخت نه شروع دي د قران عظیم شان نه شروع دي ځکه بیعت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه نه په اسلام اخیسته چې نوې اسلام به راوړ بیعت علی الجهاد اخیسته حتی چې تعبیر علی بیعت علی الموت سره کېږي د حدیبیه په واقعه کې بیعت په اقامت صلات او ایتاء او زکات چې ارکان دي اسلام دي په دغه اخیسته بیعت علی نصوح لكل مسلم چې هر مسلمان سره به خیر خواهی جریر سره بیعت په دغه اخیسته خو یو بیعت د حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه حدیث دی بخاری شریف ته چې حضرت پیغمبر علیه السلام صحابه او ته ویلې ګوره کافران نو چې بیعت په اسلام تر اخلي جهاد نو چې بیعت علی الجهاد اخلي شاوخه صحابه ناستي حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څوک د ما سره بیعت کوي په دغه شرطو باندې شرک بنه کوي زنا بنه کوي اغلا بنه کوي بهتان بنه ویي اولاد بنه وجني لکه یو وختو کې چې قتل د نفسونو دا رواج او قتل د نفس بنه کوي اول یو څو خطرناک ګناوي چې په یو وخت کې ډېرې وي اول دا ورته ذکر کړي بیا ټول شریعت مامور به چې په معروف کې به عصيان نه کوي چې کوم شریعت حکم کړي هغه نه پرېږدي دا ټول محدثین چې موږ تاسو وګورو وې دا بیعت استحسان بیعت التصوف ده ځکه نه بیعت علی الجهاد نه بیعت علی الاسلام نه صرف په ارکانو د اسلام باندې وو بلکې په ټول دین د ګناو نه ځان ساتل په شریعت باندې ځان برابر اول مختصوف په بیعت کې چې بیعت ورکو اول شرط ده چې ځان په شریعت برابر دا بیعت په واقع کې چې پیغمبر علی السلام د خلکو نه اخیست ک بیعت علی الاسلام ک بیعت علی الجهاد
که بیعت په لمانځو په زکاتو او که بیعت په پایبندي د شریعتو د ځان دپاره یې اخیست که دا په واقع کې د الله د دین دپاره یې اخیست خو د الله د دین دپاره یې اخیست ځکه الله ورته ویلې ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله دا د تا سره چې بیعت کوي دا په واقع کې د الله تعالی سره بیعت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه تر قیامت بل نبی نه راځي دغه د دین خدمت په د ورثه کوي اوس دغه وارثان که علما دي ظاهر دي چې علم ورخي ځان ته بولی که الله ته بولی که علما دي باطن دي چې بیعتونه ورکي ځان ته بولی چې د ما اطاعت وکړي که الله ته نو دغه بیعت شیخ سره داسې د بیا وایي لکه بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ځکه دا بیا وارث دی پیغمبر علیه السلام ده پیغمبر علیه السلام نائب دی الله وی هغه ته الله ویل چې تاسو سره بیعت ما سره ده او علما اولیاء چې ورثان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دي د دغه سره بیعت بیا لکه بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ده خو چې بیعت په اخلاص وي یو په بیعت کې توبه ایسته کیږي چې توبه په اخلاص وي دوه دریم تلقین دی ذکر کیږي چې ذکر په اخلاص وي دغه انسان باطنی مرزونه ذاتی وسره کیږي خدا الته غواړي ذکر په اخلاص چې مراقبه مجلسو کې شرکت علی دوامي ځکه خدای پاک خپل حبیب ته وی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي تو ځان صبر محبوس کا دی هغه خلکو سره چې هغه د الله ذکر کوي سهار او بیګا خو په غفلت نه نیت به وي سبا یریدون وجه چې د چا د خدای رضا مطلب دا نیت ډیر مهم ده موږ د بخاری په اول حدیث کې انما الاعمال بالنیات کې څلور پنځه ورځې سبق ویو چې نیت شرط د اعمالو لپاره خو ډیر عملونه به نیت کیږي ځکه ثواب نه یې د سم څوک وی چې د سم شته چې نیت به عمل وي انما خو عادت حصر دي خو په معنا دي کې د چلا عمل الا بالنیت بنیت عمل کیږي څنګه محدثین وایي زه به مثال درو کوم په نیک طبقه کې اته کاله طالبي کوي خو نیت نه دا طالبان ورونه دی سپیکر وکي خپل ځان سره نیت چي دا زم سبق پیایم موږ دغه نیت بولو زم سبق پیایم دا سبق ویایم د څه دی پاره تو پک عقلم زم جهاد ته کې د څه دی پاره دغه ځای ته نیت ویل کیږي اته کاله طالبي وکي او دغه ورپامم نه چې څه دی پاره طالبي کوي چا بیانیت خرابی یو عالم یو بزرگ یو صوفی او تجار یو مدرسه جوړ کړه ډیر خواري پورې وکړه بیا یو وخت دا سوچ ورته پیدا شو چې ته دومره مصرف وکړې د طالبانو نیتونو خو پیتنه وکړي چې څه دی پاره د علم کوي راغی مدرسه کې طالب په مخ ورغی طالب جان دلته مدرسه کې طالب او علم کوي او د څه دی پاره اما پلار قاضي وو زه وایم چې هغه د عهده زم علم وکم قاضي توپ ته ځان ورسو بل طالب ته په مخ ورغی طالب علم کوي مدرسه کې طالب او علم کوي د څه دی پاره پلار مې ډیر ډک انواري دي چې دا کتابونه ضایع نشي دا کتابونه ضایع نشي علم کوم چې د پلار کتابونه مې ضایع نشي بل تو ورغی عبدالحکیم سیالکوټي عاجز ملنګ طالب ده طالب او څه دی پاره علم کوي دغه دی پاره زه علم کوم چې زه د الله د رضا اسباب پیژنم چې الله په څه راضي کیږي زه عمل وکم چې الله دې مان راضي شي هغه څو پیژنم چې الله په کوم چې ناراضه کیږي زه دې غنه ځان وساتم چې دې مان خپل خالق نشي ناراضه اول د ځان فکر چې زه علم کم د دې د پاره چې خپل خالق راضي کم او د دې د ناراضګۍ نه ځان وساتم او بیا زه دغه مسؤلیت نور مسلمانانو ته ورسوم نور مسلمانان هم د خدای د لارې تر جلب کم د خدای د رضا لارې ته برابر کم د دې چې لارو نه وساتم چې هغه د خدای نه د لری کېدونو لارې وي نو دا تجار ویل وای کدغه عبدالحکیم نو قسم ده نن مې دا مدرسه بیرته ړنګوله چې یو د طالب د ما په مدرسه کې د ما سعی عباس نه ده خدای پاک په خنیت د مقام ورکو خیالات خیالی بس عظیم است برای حل او عبدالحکیم است خیلی ډیر مشهور حاشیه دي که تاسو فکر کړی وي
دا عبدالحکیم خیالي چې جوړه کړې ده د ډېره ښه جوړه کړې ده. حضرت امام مالک سے موتا جوړي چا ورته ویل دي تا نه مخکې ابن ابي ذئب ډېره غټه موتا جوړه ده ته دې څه دپاره جوړې؟ دی ورته ما کان لله بقا، کوم عمل چې د خدای د رضا دپاره وي هغه به پاتې وي. مخکینۍ غټه موتا څوک پېژني نه، دغه موتا نن دغه د تر 1400 کاله پورې جاري ده. چې نیت صفا وي بیا شروط صلات هم نه ورکېږي، قدري هم نه ورکېږي، خلاصه هم نه ورکېږي. خو چې نیت چا صفا نه وي په موجوده وخت کې کتابونه نصاب ته دا داخل که بله ورځ بیرته خارج که. دا موجوده کتابونه چې جوړیږي داخلوه او خارجوه. ځکه مولوي صاحب اول چې کلم اخلي چې خلک وایي چې څه خر لیکلي کړي. نن مسلم شریف کې مقدمه کې موږ دا چې هغه عالم چې ضعیف روایات نقل کوي د ضعیف راویانو نه د یغو جرح نه کوي، د علماو جرح عیب بیانول د احادیثو په باب کې غیبت محرمه نه ده، دفاع عن دین ده. دا واجب په فرض چې کوي بیا خو دین خلک کمزوري کوي. خو چې د حدیث موضوعي بیانوي ضعیف بیانوي زور په خلکو ته نه ښکاره کوي، په دا پیږم چې ضعیف ده موضوعي ده، او په دام پیږي چې طالبان غریبانان خو د صحیح او د ضعیف په منځ کې تمیز نشي کړای بیا یې بیانوي. نو دغه سړي وایي نیت چي ده؟ صرف شهرت ته چې خلک یې صفت وکړي چې پلان کوي ډېر کلک محدث ته دومره ډېر حدیثونه یادوي، پلان کوي ډېر ښه واعظ ده ډېر ښه بیان کوي، یادوي د دغه دپاره چې پلان کوي ښه. وایي دغه لایق په دې ده چې دته جاهل ویل شي، دغه باید عالم بخي ونه ویل شي. نور خبره بس کوو. نو خدای دې تاسو ټول ښه علما کې ربانین علما د خدای پاک ته نه جوړ کی. داسې علما که د جهاد په سنگر کې کار کوي چې د خدای رضا مطلب شي، که په دفتر کې کار کوي چې د خدای رضا مطلب شي، که په جماعت کې امامت کوي چې د خدای رضا مطلب شي، که په مدرسه کې درس کوي چې د خدای رضا مطلب شي، چې په هر دیني ماحول کې لګیا چې نیت لله وي، بیا به نو خدای پاک اثرم په مراتب کې لږ علم دی وي، د مالګې غوندې عمل د وړو غوندې دا دومره کاسا وړه چې ښځې خوشتوي څومره مالګه وراچي، دومره علم دومره عمل دومره پکار ده.